د شپې داستان. د وږمنو له یزاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. د یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د مفسد په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو ترڅنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه راپیلوو. د وزیر صاحب کور له هغه ځایه کډه کړې وه چې د سناتورۍ په ورځو شپو کې درلود. هغه ځای اوس میلمستون و. نه پوهېږم نوی کور په کوم ځای کې و، خو عابد په همدې پخواني کور کې راته منتظر و. 30 کلن ځوان و، توره دریشي یې کړې وه، نیکټایي یې نه وه په غاړه او یو اپل لپټاپ ورسره و. 2 موبایلونه هم په میز ورته پراته وو. یا یې ځان بوخت ښود یا شاید بوخت و. زه چې یې ولیدم راته ودرېد، په لاس مو روغبړ سره وکړ. په خونه کې نور کسان هم وو، له هغوی سره یې خبرې کولې. د ولایتونو خلک وو، د چا څوک نیول شوي وو، د چا څوک باید مقرر شوي وای او یوه پکې لاله وزیر صاحب مالي مرسته غوښته. عابد د ټولو خبرې اورېدې، خو سترګې یې له خپل لپټاپه نه اړولې. 1.5 وار به یې پاس وکتل. د هغوی د غوښتنې په اړه به یې پوښتنه وکړه او یو څه به یې په کمپیوټر کې ولیکل. بیا به یې دوی ته سر وښوراوه. دې ټول کار شاید 1.5 ساعت نیولی وي. خدای پکې داسې ښکارېده چې هره خبره اوري او نوټ کوي. له ټولو سره یې داسې ژمنه وکړه لکه کار چې به یې وکړي. خبرې چې خلاصې شوې، لپټاپ یې بند کړ، مسکی شو، لاسونه یې سره ومروړل. شاید هغوی ته یې ویل چې نور نو ځئ، خو هیڅوک له ځایه ونه ښورېدل. دی ودرېد او ورته ویې ویل په هغه بله خونه کې به تاسو ته چای تیار وي. که مو اجازه وي زه به له دې میلمه سره یو شیبه یوازې مجلس وکړم. خلک داسې ودرېدل لکه زړه چې یې نه وي. ټولو ما ته کتل. نه پوهېږم څه فکر یې کاوه. عابد ورته وویل مونږ هم درځو له خیره، بس یو څو خبرې دي. خلک چې لاړل، عابد کېناست، پښه یې په پښه واړوله او دروازې ته یې وکتل. کله چې پوره ډاډه شو چې څوک نشته، راته به یې ویل قاضي صاحب محترم سړی دی، وزیر صاحب خاص احترام ورته لري. مننه، مهربانه یاست. عابد خپل کیڼ غوږ وګراوه لکه د خپلې بلې خبرې په اړه چې یې فکر کاوه. د ده چوپتیا وخت راکړ چې خبره یې راسره وسنجوم. خبره زما وه که د حفیظ لالا وه چې د هغه ستاینه یې راته کوله. راسره ومې ویل شاید زما په اړه دی او وزیر صاحب ښه نظر نه لري، خو د لالا له امله را باندې مهرباني کوي او بیا راته ښیي چې زه خو سم نه یم. دا مې د لالا سترګې دي چې دوی را باندې مهربانه شوي دي.
عابد وویل د وزارت د اصلاحاتو کار ډیر ښه روان دی. مطبوعاتو او ولس ستایلی دی. وزیر صاحب نه غواړي چې د اصلاحاتو په برخه کې کوم خنډ جوړ کړي یا مداخله وکړي، بلکې دا ټول کار دوی خپله پیل کړی. عابد بیا مکس وکړ. د دې سریزې تلوسه نه پیدا کوله، بلکې ځورولم یې چې پای به یې څه وي. تر پای وړاندې مې خپله فکر کاوه. خلک عموماً په خبرو کې اوږدې مقدمې د دې لپاره وایي چې مقابل لوری په خپل وروستۍ خبره قانع کړي. د قاضي لالا ستاینه مې داسې وانګېرله چې ګواکې هر څه چې راته وایي د هغه له امله دي، که نه نو زه خو چارای بې شرعي یم. د وزارت د اصلاحاتو خبره مې داسې واخیسته لکه راته وایي چې له دې جرمه د وزیر صاحب هم نشي خلاصولی. د خبرو ته دوام ورکړ، خو وزیر صاحب لویو ګټو ته ګوري. ملي ګټې ورته مهمې دي. دغه اصلاحات باید یوازې د کورنیو چارو تر وزارت محدود نه وي. نور وزارتونه، نورې ادارې هم باید له همدې پروسې تېرې شي. عابد لا هم اصلي خبرې ته نه ورغلی. وزیر صاحب څه غواړي یا یې هدف څه دی؟ زما یې پرې څه؟ زه یې ولې راغوښتی یم؟ په ټول دولت کې پر ما اصلاحات عملي کوي که زه یې مجرم یم؟ عابد په ځای کې وښورېد. رامخته شو. پر میز پروت لپټاپ یې د ګوتو په سر ورو ورو وواهه. داسې یې ځان راښوده چې په ژور سوچ کې ډوب دی. راته ویې کتل. ته شاید مهم رول ولوبولی شي. په څه کې؟ په مالیه وزارت کې تر ټولو ډیر فساد شته. دا خو به ته هم منې او ټول ولس یې مني. دا د اوس خبره نه ده، تل هم داسې و. د مالیې وزارت یې پر دوی څه؟ دوی ولې له هغه وزارت سره دلچسپي لري؟ ډېرو ویل چې دا وزیر به یو وخت ولسمشرۍ ته ځان کاندیدوي. تر هغه وخته خو لا ډېر وخت شته. دی سر له اوسه په هره برخه کې کار کوي او خپل کسان غواړي که څه بله. زه غلی وم، خو د عابد پر خبرو مې فکر کاوه. ده وویل د فساد ضد ادارې شته. دا د هغوی کار دی چې دغه ډول مسایل وڅېړي. په زړه کې مې وویل بلکل دا د هغوی کار دی. ستا یې پرې څه چې یادوي، اصلي خبره دې کوه. په دې خبرو دې زړه راته وخوړ. عابد وویل لیکن هغه اداره هم هغه کار نه کوي چې باید ویې کړي. یا خدایا، نو ستا یې څه؟ دا ستاسو کار دی که د ولسمشر کار دی چې په دې مسایلو فکر وکړي؟ وزیر دی، خپل وزارت چلوي. خو زه څوک وم چې وزیر او عابد دوی ته داسې خبرې وکړم او یا له دوی داسې پوښتنې وکړم؟ زه خو د دوی په نظر شاید خپله مجرم وم. همداسې غلی ورته ښه وم، غوږ وم چې نور څه فرمایي. په تا تور پورې شوی چې د داخله وزارت ملکیت دې بیرته نه دی سپارلی. موټر او موبایل و چې ور ومې سپارل. هر څه چې و خو تاسو نه و ورسپارلی. د وزارت د اصلاحاتو په ترڅ کې معلومه شوه چې تاسو دا شیان نه دي سپارلی. خو ستا قضیه او د مالیې وزارت د غلا او فساد دومره فرق دی لکه مځکه او اسمان. آیا دا خواخوږي ده او که پر ټپونو مالګه شیندل چې راته وایي ته مو په موبایل نه سپارلو نیولی او د دوی غلا ته څه نه وایو؟ عابد لپټاپ روښانه کړ. بې له دې چې راته ووایي د چا غږ راوروي، راته ویې ویل دا واوره. ثبت شوی ټیټ غږ و خو سم اورېدل کېده. په 1,000,000 نه کېږي. نور نو واره نه کوي. تا ته به یې نه کوي، نور خریدار هم شته. ځه نو د دوبۍ سفر ټیکټ
او 5 ستوریز هوټل دې هم د یوې هفتې لپاره پر موږ. د ماشوم فکر دې راته کړی. آخر یې درته وایم 1 میلیون ومنه کنه نو په مخه دې ښه. عابد لپټاپ بند کړ. راته وایه کتل. دومره پوه شوم چې شاید د رشوت خبره وي، خو دا چې د چا تر منځ او د څه لپاره 1 میلیون، هغه هم افغانۍ که ډالر، په دې ونه پوهېدم. خو عابد داسې مسکی و لکه نه حل کېدونکې معما چې یې حل کړې وي. ویل وا دې اورېدل، دا د مالیې وزارت حال دی، ثبت شوی غږ یې در سپارم. ما ته یې ولې سپاري؟ زه به په غږ څه کوم؟ خو آیا زه له دوی څخه د پوښتنې حق لرم؟ عابد خبره سپینه کړه. ته باید ځان ثابت کړې چې په یوه وزارت کې د موبایل په نه سپارلو در څخه تحقیق کیږي، خو په بل وزارت کې 1.5 میلیون ډالر داسې غوښتل کیږي لکه 1.5 افغانۍ چې وي، خو هغوی ته څوک څه نه وایي. دا به ستاسو د خلاصون یوازینۍ لاره وي. پوه نه شوم عابد صاحب، دا غږ د چا دی او څرنګه زما د خلاصون لاره ده؟ شفیع الله حرکت به له تا سره مرکه کوي. دغه ثبت شوی غږ به ستا لخوا ورسپارل کیږي. ته به ورته وایې چې په مالیه وزارت کې څومره پراخ فساد موجود دی، خو خلک ستا د موبایل پوښتنه کوي او د دوی پوښتنه بیا هیڅوک نه کوي. یعنی زه به دولت عریضه کوم. عابد وخندل. سپین غاښونه یې راښکاره شول. پښه یې په پښه واړوله او پاس چت ته یې کتل. داسې ښکارېده لکه د یوه ساده کس د قناعت په چل چې نه پوهېږي. نه، یعنې ته دنیا ته وایي چې اصلي مجرمین چیرې دي. دا خبره به ما ولې وبخي؟ زه دا دی تاسو ته هم وایم چې د موټر او موبایل په نه سپارلو یې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی یم. حال دا چې نه هغه شیان ما پټ کړي وو او نه مې انکار ترې کړی و چې نه یې سپارم، خو څوک یې راسره نه مني. لوی څارنوالي به مې په دې ښه وبخي چې د مالیې وزارت پټې خبرې او اسناد افشا کوم، هغه هم په مطبوعاتو کې. خبره د منطق نه ده، خبره دا ده چې څوک دې تر شا ولاړ دي. هیڅوک. دا ستا اشتباه ده. مونږ به دې تر شا ولاړ یو. فکر پرې وکړه. اوس ځواب مه راکوه. تر ماښامه دې یو نه یو جواب غواړم. تل ښې موقع نه وي. ما خو لا اوله درته وویل چې قاضي صاحب ډېر ښه سړی دی. د هغه په احترام درته داسې موقع درکول کیږي. عابد له ځایه پورته شو. په هغه بله کوټه کې چای تیار دی. د باندې خلک پرې راټول شول. زه ورو ورو په شا شوم او له دهلیزه ووتم. 2 لارې را پاتې وې. همداسې سر ټمبه وبوسم، په بدو کې ښه وپایم، خو بد یاد شم، او یا له بدو سره بد شم او ظاهرا آسوده ژوند وکړم. په اول حالت کې به وجدانا آرام یم او په دویم کې به مې عقلا ژوند ښه وي. دا ډار به نه لرم چې لویه څارنوالې راپسې ده یا د وزیر او معین کوم کس راته لومه جوړوي. انسان له بېوسۍ جرم ته لاس اچوي، چې وجدان یې خو به وړی شو، بیا نو جرم په خوند بدلیږي. زه قاضي حافظ لالا له دې عابد سره مخامخ کړی وم. ښه راته د غږ ښکاره شوه چې عابد ته تر هو یا نه ویلو وړاندې له لالا مشوره واخلم. کور ته چې ورسېدم، هغه له لمانځه راستون شوی و. تر نور کله زهیر او ستړی راښکاره شو. د قاضي حافظ لالا عادت و چې تر تای په خبرو کې وار نه لومړی کوو. پوهېدې به چې یو څه غواړي درنه واوري، خو درته منتظر به و چې خپله یې ورته ووایې. نه پوهېږم دا یې انسانیت و که په محاکمو کې د کلونو کلونو کار ور عادت کړی و. ورته ومې ویل. عابد ته ورغلم.
راته ویل یې ټلویزیون ته ورشم او د مالیې وزارت پر ضد وغږېږم چې په فساد کې لاس لري. فساد خو په هر ځای کې شته، خو د مالیې وزارت کې باید لا ډیر وي. طبعا هر ځای شته، خو دی له ما ولې دا کار اخلي؟ راته ویلي له شفیع الله حرکت سره به خبرې کوي، هغه به شاید په خبره پوه کړی وي. زه به ورته وایم چې کورنیو چارو وزارت کې دوی زما غوندې خلک په فساد نیسي چې د وزارت موټر مې په ځنډ سپارلی، خو په مالیه وزارت کې د میلیونونو ډالرو خبره ښکته پورته کیږي. قاضي صاحب مسکی شو. دې ته وایي هوښیاري، یعنې ظاهرا خپل غیبت کوي خو په اصل کې ځان ستایي. خو ځان راته ښه نه ښکاري. په حقیقت کې زه د دوی لپاره درواغ وایم. دا درواغ دي، ظاهرا نه دي درواغ، خو پوهیږم چې زما لپاره یې هسې نمایشي پلمه جوړه کړه. په همدې وزارت کې به ته فکر کوي چې نور فساد نه وي. دوی دا دومره میلمستونونه په څه چلوي؟ د پلار جایدادي وو، خو همدا د فساد پیسې دي، هغه نه یادوي. د قاضي صاحب په تندي یو مچ کېناست، په لاس یې له تندي مچوال وځاوه، مچمړ ته یې لاس کړ. داسې یې په تور بخونه سره غالۍ کې د تور مچ لټون پیل کړ، لکه ماین پاک چې په ماین پسې ګرځي. راته ویې ویل خبره د فساد نه ده، نه هم دوی د مالیې وزارت په 2 میلیونه افغانیو یا ډالرو ایمان راوړی. خبره د سیال ماتولو ده. دغه وزیر ماته ډیر لوی پلان جوړونکی ښکاري. پخوا مې هم لکه چې درته ویلي وو، دا سړی په دې وزارت قانع نه دی. دی به یې ونه یوه ورځ ولسمشرۍ ته کاندیدېږي، بلکې ولسمشر به شي. نو د مالیې وزیر یې سیال دی؟ نه، خو دا سړی یې خپل سړی نه دی، دی بدناموي. بالاخره به له څوکۍ لرې شي، بل کس به نوی وي او دی به یې ورخپل کړي، یا به یې شاید څوک په ذهن کې وي چې ولسمشر ته یې ورمعرفي کوي. بس چې د مالیې وزارت ورسره شو، کار جوړ بوله. د کمپاین پیسې به ورته له همدې وزارت پیدا کیږي، بیا به بل وزارت په نښه کوي او بیا هم بل. دا سړی د ټیکې نه دی. یعنې له دې کار وروسته به دوی له ما بل کار هم دغسې غواړي؟ قاضي صاحب غالۍ ته کتل. زما د خبرو په اورېدو یې سر پورته کړ او داسې یې راته وکتل لکه راته وایي چې هسې په ځان غلط شوی یم. د دې کرزي د حکومت په سر کې مو یو انګریز مشاور درلود، ویلي په حقوقي مسایلو کې به ځینې مشورې راکوي. سړي هسې معاش اخیسته خو مشوره یې نه راکوله. خو ده به یو انګریزي متل کاوه، ویل به یې چې د هر ځغاستې لپاره آس جلا وي. یو آس په هر میدان کې نشي ځغلېدلی. نو ته هم بېغمه اوسه، د فساد په برخه کې له تا کار اخلي. د دفاع وزارت ته به بل کس ګوري او د بهرنیو چارو وزارت ته به یو وخت یو پخوانی سفیر او ډیپلومات په نښه کړی وي. مطبوعات یې هسې هم ورخپل کړي دي. مطبوعاتو کې خو یو دغه شفیع الله حرکت دی چې د دوی لپاره هر کار کوي. دا حرکت به هم له برکته درته وغورځېږي، خو اوس یې کاروي. دوی تر شا شواهد نه پرېږدي، حرکت یې هسې هم ښه نه ایسي. تر شا شواهد نه پرېښودل په دې معنا راښکاره شو چې ما به هم بیا نه پسې پرېږدي. لالا مې وپوښت، نو که دوی حرکت نه پرېږدي ما به څه پرېږدي؟ نه صادق جانه، دوی د لویو کبانو په نیولو عادت دي، په وړو یې زده کوي، په تا کار نه لري. ستا د سوي کارونه یو وخت زده دي. که ته دنیا ته فریاد وکړي چې داسې و او یا هغسې و، معنا نه لري. اول دې څوک نه اوري، بیا که دې څوک واوري دوی به د قضیه رامخته کړي، وایي به په فساد کې ښکېل دی. د غچ اخیستو لپاره دا خبرې کوي. قاضي حافظ لالا په تور بخونه غالۍ کې پر یو تور داغ د مچمړ ګزار وکړ، خو مچ نه و. ویې خندل. پوښتنه مې وکړه، نو مشوره دې څه ده؟ د عابد خبره ومنم او له حرکت سره مرکې ته حاضر شم. دغه د زهرو غوړپ دی، تېر یې کړه،
څه به په لویه څرنوالۍ ګرځي، بیا به یوه خوا ستړیا بله خوا، ولا که ترې خلاص هم شي بس دغه یوه مرکه ده ویه کړه، بیا بله بیا سره ګورو. مویندو یې هم را سره په جنګ کړل، اوس د مالیې وزارت دښمني هم په غاړه واخلم. ته هلته دا نه وایې چې دا خبرې تا ثبت کړي، ته د ځان دفاع کوي. بالاخره دا د زهرو غړپ مې ومانه. عابد ته مې زنګ وباهه چې مرکې ته تیار یم. مرکه سبا ماښام وه. عابد راته وویل چې تر تګ وړاندې دې باید وګورم چې په خبرو دې سر در خلاص کړم. ټلیفون چې مې بند کړ، شفیع الله حرکت مې سترګو ته ودرېد. د مرکو څو غوښتنې یې ما رد کړې وې، اوس به په خړو سترګو خپله ورتلم چې مرکه را سره وکړي. د ژوند عجیبه څرخ دی، څرخوي دي هغه لور دی بیایي چې خپله یې غواړي. ته هسې وسیله یې، د دې څرخ د څرخولو وسیله، خو که ته نه یې بل پیدا کېږي، که بل نه و بل، خو دا څرخ به همداسې روان وي. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.